سلامونه، نیکې هیلې او احترامات ګرانو قدردانو پښتنو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یې. توبه نیلم ګل په روژه کې داسې کارونه کوي. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ، او که چا تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی هم اوس در سره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو، روژه د دې لپاره راځي چې مسلمانان پکې عبادت وکړي، خو ځینې داسې خلک هم شته چې خپله هم ګناه کوي او نور خلک هم ګناهګاروي. دوستانو، که تاسو وګورئ نور ملکونو کې مسلمانان همیشه د روژې ډیر زیات خیال ساتي، خو دوستانو زموږ ملک پاکستان کې ځینې خلک داسې شته چې روژې ته نه ګوري او خپله هم د داسې کپړو کې ټیک ټاک کې راځي او د سندرو سره ویډیوګانې جوړوي چې نور خلک هم ګناهګار کی او خپله هم ګناه وکړي. زه د پښتو فلمونو مشهور اداکار نیلم ګل یادوم چې ډیر زیات په خرابو کپړو کې په ټیک ټاک راځي او سندرو سره ویډیو جوړوي. یو خو نیلم ګل خپله ګناه وکړي، بل نور خلک هم ګناهګار کی. دوستانو، په روژه کې د روژې ډیر زیات خیال وساتئ، ځکه په کال کې دا یو میاشت د دې لپاره وي چې خلک د الله تعالی عبادت وکړي او ګناهونه ځان وساتي. الله دې ټول مسلمانان ګناهونه نه وساتي. په کمنټس کې په جمع ولیکئ آمین. او اوس راکئ ماته تر د بلې ویډیو پورې اجازت. چرته چې اوسئ ښاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.